مولوي عبدالسلام حنفي د افغاني سرې میاشتې قلبي روغتون د پرانیستي مراسمو کې وویل د دغه مرکز په فعالېدو سره به د زړه ناروغیو او د سوري زړه لرونکو ماشومانو د درملنې په برخه کې د افغانانو یوه اساسي اړتیا پوره شي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د افغاني سرې میاشتې قلبي روغتون د پرانیستنې په مراسمو کې وویل اسلامي امارت د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او ملاتړ ته ژمن دی او د روغتیايي خدمتونو د پراختیا په برخه کې به هیڅ ډول هڅې دریغ نه کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال نورستان ولایت د سفر په جریان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي هیوادوالو سره خواخوږي څرګنده کړه او ډاډ یې ورکړ چې اسلامي امارت به د شته امکاناتو په چوکاټ کې د دوی لاسنیوی وکړي. نورستان ولایت د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د سفر پر مهال دغه ولایت علماو سپینګیرو او زیانمنو شویو هیوادوالو له اسلامي امارت مننه وکړه چې دوی په سخت حالت کې هیر نه کړل او د غمرازۍ په موخه یې اماراتي مسؤلینو سیمې ته سفرونه وکړل. محترم مولوي عبدالسلام حنفي د روغتیا 15 کلنې ستراتیژۍ د معرفي او تشریح په پروګرام کې د ستراتیژي د عامه روغتیا وزارت مهم ګام وبوله او ویل چې په تطبیق سره به د افغانانو د روغتیا د اساسي اړتیاو ستره برخه پوره شي. او د ریاست الوزرا اداري مرستیال د روغتیا د 15 کلنې ستراتیژۍ د معرفي او تشریح په پروګرام کې ویل اسلامي امارت د روغتیايي مرکزونو د مجهزولو د صحي کارکونکو د ظرفیت لوړولو او هر اړخیزو روغتیايي خدمتونو د پراختیا ملاتړ کوي.